وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو دوستم ده علی ملګرو، دوستم لایف ته راغلی. امو بین صاحب با تو سلام میگم و همه کل اعضای نفرهای که همونجا هست. و علیکم سلام مارشال سی جی. شما مردم توهین نکنن نباشه، ما اما هوشیارترین مردم افغانستان هستیم دیگه. چطور امی امریکا تو صنف 5 مکتب خواندی، تو لوده چی تو مارشال شدی؟ ام دو ندن نباشه، ما مردم دو ندادیم، ما که مارشال شدیم نباشه، ما خوب میفهمیم کارنامه‌های ما را میفهمیم، اما افغانستان ما مردم آزاد کردیم. چی آزاد کردی؟ تو خو یک دزد هستی. ما که دوزی نکردیم، مردم خودش به ما دادن. انجینر صاحب دا څه وایي؟ دوستم راغلی. همه اقوام افغانستان نباشه ای اتفاق نداره، اتحاد نداره، ما مردم چوکی بالا شدیم. مارشال سی جی چقدر امریکا، تو امریکا را چی تو شهید میگی؟ دیگه شهادت داده و از ملک خود آمده به افغانستان جهاد کرده میمانه. چی جهاد کرده و دیوانه؟ دیوانه نگو دیگه نباشه، ما دیوانه نباشه مارشال میشده. نه کتیش چی کرده بودیش چی؟ ما چیزی نکرده بودیم انجینر صاحب، اینجا فامیلا ششتگی صدای ما را میشنوه نباشه، خودت میفهمی ما چی کرده بوده. که رفیق ما چیز نکنی همونجا رفتی دا هر کشتی بکرت باشه. امرو دا قاقه چیزی نگویی گوره. اینه دا پالیم ششتگی تلفون بتم گپ میزنی. بته تو همی آقای شرنگار تلفون بته. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه. مرتضی ټولنډیوالان ته سلامونه. زه په تاسو افتخار کوم د افغانستان غړي یاستئ. د ما د زړه سړی یاستئ. دا څه کوي؟ دا خو جذبه سو. شړونګا بابا تا خره ونې تخیزولي، هغه دې راکته کړه، که اوس هم ونه کېدي. ما له خرو نه مخکې فیلان ونې تخیزولي وه. تاسو څه فکر کوئ؟ غنم دې څنګه ورکړي؟ دا کوم ورکړي وو؟ غنم خو لکه څنګه چې جناب جلالتمآب جنرال صاحب دوستمو فرمایل، د افغانستان خلک اتفاق نه لري، اتحاد نه لري، یووالی نه لري، چې نن موږ پرې پاچاهي کوو. دغسې ورکې که تا سره ډېر نه غږېږو، ته یو غلام بیخي مزدور تا نه دا دوستم تکړه ده. مارشال سی جي واخله، ټلیفون ته واخله، لرې که دا په خبره نه پوهېږي. تاسو ته وایم جناب لرې که ورکې که ته د خبرو لرې که ته د خبرو لایق نه یې، ته غلام یې، مزدور یې، ته ډېر خاین یې، تا نه دوستم ډېر شراب لري. سربازم ته څه ده؟ خدمت مې یو څه توهین وکړي، ما بېچاره څه ګناه کړې ده. دغسې اشپزغني کاکا زه اوس سوچ کوم چې یاره د افغانستان په تاریخ کې به د شاه شجاع نه څه لږ مخکې شولې، څه نظر ورکوې دې باره کې؟ زه د امریکا وګړی یم، زه د هغوی عسکر یم، زه د هغوی دپاره کار کوم، د تا دپاره نه کوم انجینره. دغسې تکړه نو ځان دې داسې که چې ټول خلک ورباندې باندې لعنت وایي، دا ټول خلک یعنې داسې انسان پاتې نه به څه کوې ته آخر؟ موږ د لعنت دپاره پیدا سوي یو. انجینر صاحب محترم، ولې داسې خبرې کوئ؟ عجیبه سړی ته دا مارشال ته هغه ورکوي شي ته یا کوم بل څوک در سره داسې بل ملګری دي. ما هم اگه ما ششتگیستم دکتر صاحب اشرف غنی صاحب عبدالله نباشه همه کرده است، کل اگه سلام میگه. وعلیکم سلام. د دوی له لاسه خو د افغانستان وران ده. ښځه سیده دوستم صاحب د روان یم انشاءالله، دا واسکټ ماسکټ به دې ډېر زر در نه وباسم. دا مارشالي چې تا ته امریکایانو درکړې دی نه به دې ډېر زر بېغمه کړو انشاءالله. چرت مه وه، دا دې څو ورځې مارشالي ده پوه شوې. دغه مارشال دوستم صاحب نه یوه هیله کوم سره چې زموږ دغه د ولسمشر بې عزتي ونه کړي، دا د ایس پي غوندې عمل ورسره ونه کړي، ګزاره کوئ
اوس به مارشالیم درکړه او کوم مقام هم درکړ نو اوس په کار د ډیره گزاره وکړي جنرال دوستم صاحب مارشال دوستم صاحب آیا همه گشان همه دکتر صاحب عبدالله همه رئیس جمهور دیگه از ما مردم بچه برش بود نباشه مارشال سی جی نن طالبانو څلور د امریکا جاسوسان غټ غټ قماندانان مردار کړي دی باره کې څه وایه شما مردم غیر کشته میرین یک نمیکنین یک امور توبه بکشه پس اسکر شما شبهونه ترباز دارین از این تربازها چرا میکشین نباشه والا مجبوری است دیگه که نکشم خو نه کیږي کنه بیا سبا تا غوندې ښکرور ته بخاطر جوړیږي کشتن که پیدا نشده همون مسلمانه شده خدای دې ته هم په ګیر راولي شي جینو ځانو په الله دې سپارمه